السلام علیکم and welcome to دیروي اکیډمي. دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. موږ په خپلو خبرو کې داسې ډیر الفاظ استعمالو چې په هغې کې یو کار کولی لکه خوړل، سکل، ګرځېدل، خندل، فکر کول وغیره. په انګلیس ژبه کې داسې الفاظو ته اکشن ورډز یا وربز ویلی کیږي، یعنی د کار دپاره چې کوم الفاظ استعمالیږي. که مونږ غواړو چې انګلیس ژبه زده کو نو د دې الفاظو زده کول زموږ دپاره ډیر زیات لازمي او مهم دي. په دې ویډیو کې به مونږه نوي یعنی لسکم سل د کار کولو والا الفاظ او د هغې معنی مطلب په پښتو ژبه کې زده کوو. نننی سبق ډیر زیات اهم دی نو خپله کاپي قلم راواخلئ او دا الفاظ ځان سره ولیکئ او زده یې کوئ. نو خپل سبق شروع کوو. اولنی د کار دپاره چې کوم لفظ دی هغه دی ایټ. خوړل، خوراک کول. لرن، زده کول. لرن، زده کول. رن، منډه وهل. رن، منډه وهل. تینک، سوچ کول یا فکر کول. ویر، اغوستل. ویر، اغوستل. ډرینک، سکل. اوبه څکي یا شربت څکي د دې دپاره ډرینک استعمالیږي. ټیچ، ښودل، سبق یا پوهه چاته ښودل. لف، خندل. لف، خندل. سمایل، مسکی کېدل. سمایل، مسکی کېدل. لب چې کوم دی په تیزه تیزه خندا چې کوم وي نو هغې ته لف وایي او معمولي په مخ باندې خندا راوستل دې ته سمایل وایي. ګریټ، سلام کول. ګریټ، سلام کول. لیفت، اوچتول. لیفت، اوچتول. یو بل لیفت دی ایل ای ایف ټي لیفت هغه ګس طرف ته وایي، چپ لاس ته وایي، او دا ایل آی ایف ټي لیفت نو دا وایي اوچتولو ته. پوش، دیکه کول. پوش، دیکه کول یعنی ځان نه لرې دیکه کول. پول، راښکل یعنی ځان طرف ته راښکل. یو څیز ځان طرف ته راکاږي، ځان طرف ته یې راوړي نو دې ته وایي پول، او د ځان نه یې اخوا دیکه کې نو دې ته وایي پوش. جمپ، ټوپ وهل. جمپ، ټوپ وهل یعنی د ځمکې نه بره ټوپ وهل. رایټ، لیکل. رایټ، لیکل. ریډ، لوستل. ریډ، لوستل. پلی، لوبې کول. پلی، لوبې کول. ټاک، خبرې کول. ټاک، خبرې کول. گو، تلل. گو، تلل. واک، ګرځېدل. واک، ګرځېدل. سی، ویل. سی، ویل چاته خبره کول. وانټ، غوښتل. وانټ، غوښتل. آسک، تپوس یا پوښتنه کول. آسک، تپوس یا پوښتنه کول. یوز، استعمالول. یوز، استعمالول. ټریول، سفر کول. ټریول، سفر کول. شیر، شریک کول. یو څیز دی هغه ته چا سره شریک کې نو هغې ته وایي شیر. نو زموږ دا ویډیو در سره شیر کوي. لایک، خوښول. لایک، خوښول. یو څیز ستا خوښ شي، تا ته ترې فایده میلاو شي او هغه څیز ستا خوښ وي نو دې ته وایي لایک. نو زموږ دا ویډیو در سره لایک کوي. میټ، میلاوېدل. چا سره ملاقات کول، میلاوېدل. لیسن، اورېدل. لیسن، اورېدل. په دې کې دا ټي نه ویلی کېږي، دا ویلی کېږي لیسن. اټیمپټ، کوشش کول. اټیمپټ، کوشش کول. انوایټ، دعوت ورکول. چاله د یو څیز دعوت ورکول. ویپ یا کرای.
جړل. ویپ هم جړا ته وایي او کرای هم جړلو ته وایي. میک جوړول. میک جوړول. لوک یا سی کتل. خو په لوک او په سی کې فرق دی. لوک وایي په غور سره کتلو ته، لکه ته کتاب ته ګورې په غور سره دې ته لوک وایي، او سی چې کوم دی ته ګورې مخامخ او تا ته مختلف قسمه څیزونه ښکاري، په غور ورته ته نه ګورې، نو دې ته وایي سی. او دریم یو ټکی دی واچ. واچ هغې ته وایي چې ته کله یو ویډیو ګورې. فایند موندل. فایند موندل. برنګ راوړل. برنګ راوړل. کم راتلل. کم راتلل. ټل ویل. ټل ویل. کلوز بندول. کلوز بندول. او کلوز یو بله معنی ده نږدې، خو دلته موږ معنی کوو بندول. اوپن کولا وهل. اوپن کولا وهل. کانټینیو جاری ساتل. کانټینیو جاری ساتل، یو کار جاری ساتل مسلسل. ګرو غټېدل. ګرو غټېدل. ریډیوس کمول. ریډیوس کمول. سټاپ ودرېدل. سټاپ ودرېدل. چینج بدلول. چینج بدلول. انهانس ښه کول، بهتر کول. یو کار دی هغه ښه کول، بهتر طرف ته بوتله، ښه طرف ته بوتله، دې ته وایي انهانس. رایټ سورلي کول. رایټ سورلي کول. ډرایو ګاډی چلول. ډرایو ګاډی چلول. اکسپټ قبلول یا راضي کېدل. اکسپټ کول مطلب قبلول. ریفیوز یا ډینی انکار کول. ریفیوز ډینی انکار کول. ریممبر یاد ساتل. ریممبر یاد ساتل. اپولوجایز معافي غوښتل، معذرت کول. اپولوجایز معافي غوښتل. فورګیټ هېر کول. فورګیټ هېر کول. ټچ لاس وروړل، مسه کول. ټچ لاس وروړل، مسه کول. ډو کول. ډو کول، یو کار کول. وین ګټل، بریالی کېدل. لوز بیلل. لوز بیلل. ډریم خوب لیدل. ډریم خوب لیدل. هولډ نیول. هولډ نیول. بای یا پرچیز اغستل. څه سامان اخلي، سودا اخلي، دې ته وایي بای یا پرچیز. سل خرڅول. سل خرڅول. شو ښودل، ښکاره کول. شو ښودل. پریپیر تیارول. پریپیر تیارول. پریزنټ پیش کول، مخې ته کول. پریزنټ پیش کول، مخې ته کول. د پریزنټ نورې معنی هم شته، لکه پریزنټ تحفې ته هم وایي چاله تحفه ورکول. پریزنټ موجود ته هم وایي چې یو کس موجود وي په یو ځای کې. پلان منصوبه جوړول، ترکیب جوړول، منصوبه جوړول. پلان. ترو ګزارل. ترو ګزارل، یو څیز ګزارل، چاته ور ګزارل، دې ته وایي ترو. کیچ رانیول. کیچ رانیول. هوپ امید ساتل، تمه ساتل.
hope امید ساتل، تمه ساتل. send لیږل، send لیږل. agree متفق کېدل یا راضي کېدل، agree متفق کېدل، راضي کېدل. believe believe یقین ساتل، باور کول. attend شرکت کول، attend شرکت کول، حاضری کول، یو ځای کې حاضرېدل دې ته وایي attend. borrow قرض اخیستل، borrow د چا نه قرض اخیستل، ادار اخیستل. avoid بچ کېدل یا بچ ساتل، avoid بچ کېدل. argue بحث کول، argue بحث کول. بحث کول یا چاته دلیل پیش کول، ثبوت پیش کول، argue. ساو ګنډل، ساو ګنډل. ځینې خلک دې ته سیو وایي خو سیو د دې صحیح پروننسیشن تلفظ نه دی. ساو ګنډل. climb بره ختل، په یو ځای ته په بره روانې، ته په بره روانې په غر باندې خیجي یا بره اوچت خیجي دې ته climb وایي. په دې کې د اخرنی بي نه ویلی کېږي. climb بره ختل. drag راښکل، drag راښکل. doubt شک کول، doubt شک کول. divide تقسیمول، divide تقسیمول. discuss بحث کول، مبارزه کول، discuss. donate خیراتی ورکول، د الله په نوم باندې خیراتی د ثواب په نیت باندې چاله روپۍ ورکول یا څه سامان ورکول دې ته وایي donate. understand پوهېدل، understand پوهېدل. chat خبرې اترې کول، چاته په موبایل باندې چا سره خبرې کې میسیجونه چاته کې دې ته وایي chat خبرې اترې کول، ګپ شپ لګول. arrive را رسېدل، arrive را رسېدل. departure روانېدل، departure روانېدل. punch موکه یا سوک ورکول، چاله موکه ورکول، سوک چاله ورکول، چا باندې ګزار کول. kick لته ورکول، kick لته ورکول، څوک په خپه باندې وهل. study مطالعه کول، study مطالعه کول. work کار کول، work کار کول. دا نوي لس کم سل د کار والا الفاظ، دا ډیر زیات مهم الفاظ دي. تاسو ته څه قسمه هم مسالې په دې کې نو تاسو مونږ ته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، مونږ به تاسو له تاسو د کمنټ جواب درکو. او د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ په چینل کې به تاسو ته د انګلیس ژبې متعلق دغه شانتې ویډیوګانې میلاویږي. ډیره زیاته مننه.